بسم الله الرحمن الرحیم. فیسبوک مارکیټ پلیس. دا نن ویډیو د فیسبوک مارکیټ پلیس حواله سره د کوم چې مارکیټ پلیس اپشن دی په فیسبوک کې دا غي په حواله سره د چې آیا دا مارکیټ پلیس اپشن څه شی دی، د دې نه مونږ پیسې څنګه ګټلې شو، په دې کې مونږ جاب څنګه کتلې شو. مارکیټ پلیس په فیسبوک کې دی څه شی، دا یو داسې اپشن دی چې په دې کې تاسو اغستل او خرڅول کولای شئ. ټیک شو، دا په فیسبوک کې د لپاره اډ کړی شوی دی، یعنی که تاسو اغستل غواړئ یا خرڅول غواړئ نو هغه تاسو په دې کې په اسانۍ سره کولی شئ. یعنی تاسو بزنس وي هغه تاسو پروموټ کولی شئ، یا تاسو اپلیټ پروګرام جوین کړی وي هغه تاسو پروموټ کولی شئ، یا تاسو نور دغه شاندې څه کمیشن الی په پروډکټ باندې هغه تاسو دلته پروموټ کولی شئ. تاسو خپل څه ذاتی بزنس وي، تاسو خپل څه آیټم وي هغه تاسو خرڅوئ نو هغه هم تاسو په دغه مارکیټ پلیس باندې انلاین خرڅولی شئ، په هغې باندې د هغې پروموشن کولی شئ او ښه ښایسته ارنینګ د دغه اپشن نه تاسو کولی شئ. په مارکیټ پلیس کې څه څه کارونه دي چې موږ کولی شو؟ ګورئ، په مارکیټ پلیس کې مختلف کارونه دي. په مارکیټ پلیس کې تاسو جاب موندلی شئ، هغه جاب ته تاسو اپلای وکئ، هغه سره خبره وکئ. که تاسو ته د ورځې تنخواه اخلئ، د هفتې اخلئ، د میاشتې اخلئ، هغه سره به خبره کوئ او هغه کار کوئ، تاسو ته به تنخواه درکوي. د دغه نه علاوه په دې کې خرڅول کولی شئ. یعنی که تاسو یو خپل شاپ وي، دکان وي او تاسو خپل څه مخصوص آیټم وي، صحیح ده، یعنی موبایل دکان وي ستاسو، یا ستاسو دغه شانتي نور څه هم تاسو سره وي که نه، تاسو په دې کې سمال پروډکټ هم خرڅولی شئ، هغه چې د هر څه وي خو چې تاسو ته پته لګي چې د انلاین خرڅېږي، صحیح ده، نو تاسو هغه په دې کې خرڅولی شئ په اسانۍ سره. که تاسو سره څه ګاډی وي، موبایل وي، یا پلاټ وي، یا کور وي، هغه پکې هم تاسو خرڅولی شئ. یعنی یو ډېره زبردسته لاره ده د انلاین ارنینګ دپاره. د دې نه ګورئ ډېر ښه ارنینګ کېږي، ډېر زبردست ارنینګ کېږي. نو دې لپاره دې ویډیو کې به زه تاسو ته سټیپ بای سټیپ درښایم چې څنګه به مونږ سټارټ اخلو. ځکه په دې کې سره فالوور ضرورت نشته چې تاسو ته فالوور دونه پکار وي 10,000 5,000 هله به تاسو دا کولی شئ، یا مونټایزیشن دا قسمې څه پکې نشته. بالکل ډایرکټ تاسو د نوې آیډۍ نه هم سټارټ اخیستی شئ. اوس زه مخکې دغه مکمل معلومات ګورو چې څنګه به مونږ مارکیټ پلیس کې کار شروع کوو. د هغې دپاره زه د موبایل سکرین طرف ته، خو د دغه نه مخکې تاسو وکئ که ویډیو مو خوښه شوه نو مونږ دغه شانتي نورو ښایسته او مزید ویډیو دپاره ضرور د ځان سره کنیکټډ کړئ. د دغه نه علاوه که څه قسمه مسله تاسو راشي کمنټ باکس کې موږ سره هم شیر کولی شئ، تاسو ته به جواب ملاویږي. ډېره مننه. د ټولو نه اول به تاسو داسې کار وکړئ، فیسبوک اپلیکیشن مې راوړئ. څنګه چې تاسو دا راوړو، تاسو آی ډي راوړولې وي، دلته به د 3 لاین کلیک واخلئ. چې څنګه هم تاسو په دغه کلیک واخلئ، لږ ښکته به راشئ، دلته به تاسو ته یو اپشن درکړي، دا دی مارکیټ پلیس. صحیح ده، دا هر چا په فیسبوک کې تقریبا شته. که چا سره نه وي نو دلته دا سرچ اپشن دی، په دې کې دا مارکیټ پلیس سرچ کړئ، تاسو به راواخلئ، ډایرکټ یې اوپن کړئ. بیا به تاسو وکړئ په دې مارکیټ پلیس په کلیک واخلئ. چې څنګه هم تاسو په دې کلیک واخلئ، دلته به تاسو سره دا ټول آیټم شو کېږي. ګورئ دې کې موبایل هم شته، ګاډي پکې هم شته، هر څه پکې شته. دا خلک خرڅوي، صحیح ده. بله خبره ده چې اوس په موږ دې کې خپل څه څیز څنګه خرڅو. که موږ څه خپل بزنس کوو، یا په کرایې څه کور ورکوو، یا موږ څه کور یا څه ځای خرڅوو، یا ګاډي خرڅوو، یا موبایل خرڅوو، خپل څه آیټم موږ پکې ورکوو، نو به څنګه ورکوو؟ د هغې دپاره د اپشن دی، د تاسو وګورئ دا سیل اپشن دی، سیل خرڅولو ته. صحیح شو، په دې به تاسو کلیک واخلئ. چې په دې کلیک واخلئ، اوس تاسو کم آیټم دی، صحیح شو، دلته به تاسو سلیکټ کوئ. که هم یعنی موبایل فون یا مایکونه یا دغه شانتي نور څه آیټم یې که نه هم، نو هغه تاسو په دې آیټم باندې به کلیک کوئ. که ګاډي ماډي تاسو بیا په دې باندې کلیک کوئ. که هوم یا دغه شانتي پر سیل، که کورونه هوم او هوم پر سیل او رینټ، که کورونه کرایه دپاره یا خرڅولو لپاره، نو بیا به تاسو په دې باندې کلیک کوئ. صحیح شو. اوس به موږ څه وکړو؟ عام طور چې تاسو خرڅوئ نو تاسو به آیټم خرڅوئ، ماته پته ده. تاسو به څه وکړئ؟ په دې آیټم به کلیک واخلئ. صحیح شو. څنګه هم چې تاسو په دې کلیک واخلئ، دلته به ستاسو بر پروفایل شو شي. دغه نه علاوه دلته به بل څه خبره وي، دلته به تاسو د ټولو نه اول دغه شي تصویر چې دی هغه به تاسو ښکلی جوړ کړی وي. دا خبره مې واورئ چې تصویر څونه ښایسته وي که نه، تاسو ته به د خرڅولو چانسز ډېر زیات وي. صحیح ده، چې تصویر ډېر وي آی پي تصویر وي، نو تصویر به تاسو داسې یو تصویر ګورئ، تاسو په ایمیج سرمین ګوګل دې کې هم کتلی شئ، ځان ښکلی ایډیټ کولی هم شئ. بیا صحیح شو، مزید ایډیټینګ پکې هم کولی شئ. دلته به تاسو په ایډیټ فوټو کلیک کوئ. دلته اوس ما یو آیټم سلیکټ کړی دی. صحیح شو. دا اوس یو وایرلیس مایکروفونز مایک دی. صحیح شو، د موبایل لپاره کوم ویډیو ریکارډینګ لپاره. په دې کې تاسو 10 تصویران چې دي هغه هم سلیکټ کولی شئ. دا پکې ما دویم سلیکټ کړو، ګورئ ورته دویم مې هم سلیکټ کړو. صحیح شو. 10 پورې تصویران چې دي هغه تاسو سلیکټ کولی شئ په دې کې. اوس ګورئ دلته به تاسو بیا احتیاط کوئ چې رالی دلته دا یو څو شیونه پکې ډېر زیات لازمي دي. ټایټل، د دې آیټم ټایټل څه دی؟
دغه تاسو په ګوګل هم سرچ کوئ چې تاسو کوم آیټم دی د هغې ټایټل سره ټایټل هم ښکلی یونیک پکار وي صحیح شو دلته به موږ ټایټل ورکړو د دې K9 وایرلیس مایکروفون دا د دې ټایټل دی صحیح شو دا بیا به تاسو پرایس ورکوئ یعنی تاسو په څو خرڅوئ ګورئ که تاسو سره لږ زوړ کنډیشن کې وي تاسو لږ استعمال کړی وي د هغې به جدا قیمت ورکوئ که تاسو سره په اوریجنل کنډیشن کې وي یعنی ستاسو یو دوکان وي داسې څه بزنس کوئ د دې او انلاین خرڅول غواړئ نو بیا تاسو نیو کنډیشن هغې باندې پوه کوم دلته به تاسو بیا د هغې پوره پرایس ورکوئ فار ایگزامپل دا اوس ما سره دی ما لږ یوز کړی دی زه باسې د دې پرایس ورکړم ټیک شو دا مې پرایس ورکو اوس دا د دې نه هم ګران دی فار ایگزامپل دا ما د دې پرایس ورکو صحیح شو دلته بیا تاسو لاندې څه وکئ په دې کیټیګري باندې به کلیک واخلئ تاسو به د خپل آیټم مطابق کوم کیټیګري چې ده که نه دا به لازمي سلیکټ کوئ صحیح شو ځکه کله چې یو اخیستونکی راځي او په هغه کیټیګري کلیک کوي هغه چې څه شی اخلي نو چې بیا هغه ته د هغه کیټیګري مطابق دا هر څه ورسي صحیح شو نو بیا په اسانۍ سره ستاسو څه چې دی هغه به یې کوي خو تاسو تصویر او ټایټل به ښه ښکلي ښایسته ورکوئ اوس دلته کیټیګري به موږ سلیکټ کوو نو کیټیګري دا زموږ چې دی دا د موبایل ریلیټډ دی ټیک شو دا موبایل فون ټیک شو په دې باندې به کلیک کوو د الکترونیک کې موبایل فون دی الکترونیک اینډ کمپیوټر دی نو موږ به دا په موبایل فون باندې سلیکټ کوو ټیک شو کیټیګري مو شو اوس درېیم یو دی کنډیشن دې کنډیشن ته وګورئ په دې کنډیشن چې څنګه هم تاسو کلیک کوئ دلته نیو دی که یوز لایک نیو تاسو به دلته فار ایگزامپل ما یوزډ لایک نیو کو صحیح شو ډسکرپشن بیا تاسو ورکوئ ګورئ دا هر څه تاسو په دې ډسکرپشن کې هم ورکولی شئ چې K9 وایرلیس مایکروفون RS 2700 موبایل فونز یوز لایک نیو دغه شانتې ټیک شو دلته هر څه به تاسو دغه شانتې ورکوئ بیا ډسکرپشن که نه ورکوئ هم فرق نه کوي خو چې ورکوئ دې سره ستاسو د کوم آیټم چې دی دی به مزید ښایسته ښکاري او نور به هم یونیک کېږي صحیح شو دغه شانتې د هر څه ورسره تاسو لیکلی شئ که صرف ټایټل لیکئ صرف ټایټل ولیکئ نور ډیټیل پکې لیکئ نو ډیټیل هم لیکلی شي بیا دلته لوکیشن دی لوکیشن به تاسو چینج کوئ صحیح شو لوکیشن په دې ایډیټ په کلیک کوئ او دلته چې ستاسو کوم لوکیشن وي هغه به تاسو سرچ کوئ او دغه شانتې بیا په دې اپلای باندې کلیک کوئ صحیح شو خو تاسو به دغه شانتې ښه ښکلی نیټورک دې تیز وي که نه داسې به کوئ صحیح شو دلته مور ډیټیل دی ټیک شو تاسو په دې باندې کلیک کوئ دلته پکې تاسو نور هم ورکولی شئ دا ډیټیل هم ورکولی شئ کلر پکې ورکولی شئ هر څه پکې ورکولی شئ خو د دې ضرورت نشته فار ایگزامپل دلته ما ورکو زه بلیک کلر دی صحیح شو کلر مې هم ورکو ټیک شو که نور پکې تاسو اډ کوئ نو هم اډ کولی شئ د دې ضرورت نشته دلته لاندې بل یو آپشن دی دوستانو دا وګورئ لیسنینګ آپشن تاسو پکې دا هم اډ کولی شئ دلته لاندې دی وی هایډ فرام پرنټ کوم ستاسو د فیسبوک پرنټ چې دي هغونه به تاسو وی هایډ کوئ که نه نو زه چې ریکمنډ کوم تاسو یې هایډ کړئ ځکه کوم دا پرنټ نه دوی بیا لوی غوبل کې تاسو پته ده نو دا که تاسو آن کړئ نو هغو ته به ستاسو دا پوسټ نه ځي او نورو خلکو ته به ځي اوس د دې نه علاوه که تاسو وایئ چې لیست ان مور پلیسز ټیک شو دا یو اپشن دی که تاسو پکې نور څه ځایونه اډ کول غواړئ نو تاسو پکې هغه هم اډ کولی شئ د دې ځای نه صحیح شو یعنې ګروپونه مرورونه هر څه پکې تاسو د دې ځای نه اډ کولی شئ بل دی ایډیشنل لیسنینګ اپشن دې ته ضرورت نشته دا ټیکس میکس دا دغه غواړي خو د دې ضرورت نشته کوم آیټم چې دی تقریبا ریډي دی صحیح ده بیا به تاسو کې را بشئ په دې پبلش په کلیک واخلئ دا پبلش نه دی په دې پبلش په کلیک کړئ ګورئ دا زموږ اډر چې دی دا اوس دلته ریډي کېږي پبلش کېږي تاسو ګورئ اوس ګورئ دا اوس په ریویو کې شو صحیح شو تاسو لیدلی شئ دا اوس په ریویو کې دی تاسو چې په دې باندې کلیک واخلئ ستاسو اډر دا کوم آیټم چې دی دا به تاسو ته مکمل شو کېږي پول دغه به درته شو کېږي صحیح شو دا اوس په ریویو کې دی ریویو کې ولې دی اوس ریویو کوي چې آیا دا څه باره کې دی مکمل ریویو به وکړي دې کې څه مسله نه چې ریویو شي دلته به دوی کنفرم کړي نو بیا په مارکیټ پلیس کې چې څوک راځي او خپل مطابق څه شي سرچ کوي نو هغو ته به دا شو کېږي فار ایگزامپل که بلوټوت مایک سرچ کوي یا دغه شانتې ریکارډینګ لپاره مایک سرچ کوي نو هغو ته به دا شو کېږي چې چا هم پرې د اخیستو اراده وکړه چې هغوی بیا اخلي او تاسو به دغې شانتې پیمنټ کېږي صحیح شو دغه شانتې تاسو په اخیستلو باندې د دې نه ډېر ښه ارنینګ کولی شئ یعنې خپل آیټم خرڅوئ که تاسو څه اپلیټ مارکیټینګ کوئ که نه هلته چې د کوم سیز لینک تاسو پروموټ کوئ په کوم سیز باندې چې اپلیټ کوئ هغه لینک راخلئ د هغې تصویر ښه ښکلی جوړوئ دلته یې ورکوئ او لږ ډیټیل ورسره لیکئ دغه شانتې که تاسو نو ایپس کې کار کوئ او څه پراډکټ خرڅوئ پراډکټ تصویران دا راخلئ ډیټیل ورسره ورکوئ بیا به تاسو رابطه کوي تاسو ورته پراډکټ مهیا کوئ د دې نه علاوه دوستانو که تاسو په دې کې جابز ګورئ نوکریانې ګورئ صحیح آیټم پکې تاسو نه خرڅوئ څه پکې خرڅوئ نه او تاسو پکې جابز ګورئ چې جابز ګورئ دې کې دا سرچ اپشن تاسو لیدلی شئ په دې سرچ اپشن به کلیک کوئ او دلته به تاسو جابز ولیکئ جابز صحیح شو نیر مای لوکیشن دا تاسو لیدلی شئ جابز نیر مای لوکیشن چې موږ ته کوم نږدې وي په دې به کلیک کوئ چې کله کلیک کوئ ګورئ دا ټول جابز دی تاسو لیدلی شئ
دا ولنې چې تاسو د تصویر نه هم پته لګولای شئ چې آیا دا جاب ریل دی کنه. په دې کې ریل هم کېدای شي، پیک هم کېدای شي، ټیک شو، سکیم دا پکې هم کېدای شي. تاسو به ډېر احتیاط کوئ. یو بل خبره زه تاسو ته وکړم چې کوم جاب ولر تاسو نه اوله کې انویسټمنټ غواړي، پیسې د نه غواړي، نو دغه جاب بل سره کوئ نه، دا به یو فراډ وي. صحیح ده. ځکه څوک هم چې چاله جاب ورکوي نو اوله کې چېرته پیسې نه اخلي، نو تاسو نه انویسټمنټ دا غواړي نه به تاسو نه کوئ. صحیح شو. دلته اوس دا ولنې تاسو وګورئ، دوی اوس عام یو لوکل تصویر ورکړی دی، د دې نه واضحه پته لګي چې دا یو سکیم دی. ضرورت برای سټاف سیمي ګورنمنټ ادارې، ټیک شو. دې کې به ګوتې نه وهئ. فار ایگزامپل دا اوس یو بل جاب دی، دا تاسو لیدلی شئ. په دې مې کلیک وایستو، ضرورت برای سټاف دپاره ضرورت دی، ټیک شو. میټرک تا ماسټر تعلیم وي او سیلري به یې څو وي، دلته به 35,000 ټیک شو. دلته دا د واتساپ نمبر دی، په دې به تاسو سره کنټیکټ کولی شئ، ډایرکټ په مسنجر هم کولی شئ. خو د ټولو نه اول به تاسو څه کوئ، تاسو به دا تصدیق کوئ چې کدی تاسو نه دلته دا لوکیشن هر څه تاسو لیدلی شئ. کدی تاسو نه اوله کې انویسټمنټ غواړي، پیسې غواړي، دغه جاب به سره نه کوئ، دغه به تاسو خپل تاوان وي. صحیح ده. کم جاب کې چې تاسو نه اول پیسې غواړي جاب مه کوئ. نو کم جاب کې چې تاسو په اسانۍ باندې موقع درکوي، پیسې در نه غواړي، بس صرف تاسو کوم ډاکومنټ دغه د نه غواړي او د هغې په سطحه انټرویو په سطحه باندې تاسو ویریفیکیشن کوي، بس دغه تاسو کولی شئ. ټیک شو. خو د فراډ نه به ځان ضرور ساتئ. دې کې دغه ډېر زیات جاب راځي، نو تاسو جاب لپاره هم مختلف اپلای کولی شئ. صحیح شو. ډېر زیات جابس په دې کې اویلیبل دي. ښه دوستانو، اوس ګورئ دې زما پروډکټ ته اکټیو لیکلی دي. اکټیو مطلب دا کنفرم کو او اوس خلکو ته به دا شو کېږي چې څوک یې اخلي هغه بیا د ما سره رابطه کوي. صحیح ده. نو دغه شان تاسو په دې کې خپل پروډکټ هم شیر کولی شئ، خپل آیټم پکې هم شیر کولی شئ. تاسو سره موبایل وي، تاسو سره دغه شانتي مایکونه وي یا نور څه هم وي که نه، هغه تاسو دلته خرڅولی شئ. صحیح ده. په دې طریقه باندې د خرڅولو ډېر اسان کار دی او لږ محنت غواړي، بس لږ محنت دی. دا تاسو په ګروپونو دې کې هم شیر کولی شئ. تاسو به د دې نه ډېره زیاته پیدا میلاویږي. د دغه نه علاوه تاسو په ایپ میپ نو څه کې کار کوئ، د هغې پروډکټ هم تاسو دلته خرڅولی شئ. په اسانۍ سره به تاسو ډېر غټ کمیشن میلاویږي. نو دغه شان تاسو ډېر په اسانۍ سره د میاشتې 30-40 هزار روپۍ چې ده کم سے کم ګټلی شئ په اسانۍ سره د دې مارکیټ پلیس نه. صحیح ده. نو په دغه طریقه تاسو د استعمال کوئ. مقایسه کوېسچن وي، څه کې تاسو پوه نه شئ، په څه کې مسلې وي، کمنټ یا په واتساپ کوئ. تاسو به نورې ویډیو هم کېږي، تاسو به دغه شان ګایډ کېږئ هم. که ویډیو مو خوښ وي ملګرو سره شیر کړئ. هم دغه شان ښایسته ویډیوګانو لپاره مو سره کنیکټډ اوسئ. ډېره ډېره مننه. د الله په امان.